دا بل ملګری وای په یو څاروي کې موږ د 100 قربانو نیت کولی شو. نو که چېرته دا څاروی غوین وي، یعنې غوا یا سخی یا میخه یا اوښ، نو په دې کې موږ او تاسو د 20 قربانو نیت کولی شو چې کله د دې عمر پوری، یعنی د غوین څاروي دپاره 2 کاله دي، د دې به 2 کاله پوری، که هغه سخی دی که سخی ده، او که هغه میخه ده او که هغه سانډا دی، که هغه غوا ده او که هغه غوی دی. او د اوښ دپاره 15 کاله دي. د اوښ په 15 کاله عمر پوره کېږي، د هغې نه بعد به پې قرباني کېږي. او د ګډ او د ګډې او د چیلي او د چیلۍ 1 کال دی. نو په اوښ کې چې عمر یې پوری، شرعاً د 20 قربانو نیت کېدلی شي. په غوا کې چې عمر یې پوری، په هغې کې د 20 قربانو نیت کېدلی شي، اگر چې هر څومره وړوکی دی یا هر څومره غټ دی. نو موږ او تاسو په دې کې چې عمر یې پوری، که هر څومره وړوکی دی یا هر څومره غټ دی، موږ او تاسو په دې کې د 20 قربانو نیت کولی شو. او که چیلی یا ګډه او ګډ دی او هر څومره غټ دی، نو په دې کې د 1 قربانۍ نه زیات نیت شرعاً دا معتبر نه دی، صرف 1 قرباني په دې باندې کېدلی شي.